ته راوړه دا یې د څو روپو راوړو 50 روپو دا چې 500 روپۍ وریجې راوړلې نو نور دغه پچې شو راوړي کاشکې موږ لږ وخت راغلی استاد 500 به بد شوی خوراکې موږ درته چای راوړی دی هره هیله دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ستا د بندگان د بې وسه افغانان خدایا ستا د بندگان د بې وسه افغانان بې له تا یې بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه روغتیا په هیله خورې ته ښه یې صحت دې ښه دی زه نه غواړم چې بعضې څه خبرې وکړم چې ته خفه شې خوراک کوې فقط دونه وایم چې خاوند د څه شو خان مې خوی له ګزار شو د کویانو کار یې کوه کویانو کار یې کول د سوداري کې خوی له ولېږلو چې بیا هغې نه راجوګ شو صدامه کې ساه یې ورکړل څو ورځې بیا صدامه کې وه صدامه کې شو چې نه 10 بجې خوی نه راجوګ کړو ماسپښین اذان کېدو ساه یې ورکړله چاته یې کار کوو د کوی کې خویانو کار یې کوم د خویانو کار کوو بل کار مار نشته چې بل کار مار کړم د خویانو کار یې کولو خوی له ګزار شولو رسۍ په وشکې د ولېږلو د هغې نه بعد تا ته څو اولادونه مسؤلیت تر غاړې شو د هغې نه په 10 واړه دي زموږ که 9 واړه دي 10 ټول 10 نفره کور 10 نفره دغه د 10 نفره کور چلول خو زور غواړي د کومه کېږي دوی ته نفقه د دوی دغه کالي جامه ډاکټر نو یې نو د خپل د کور هغه بې کار خبر څوک کومک وکړي دغه دی چې کور هغه نشي د پاتې دا د دې کور حساب څنګه دی دیم د کور حساب دغه هلک دغه دوکان کې 100 روپۍ ولا ماښام کې ورکوي اول 50 ورکولې اوس ولا 100 روپۍ ماښام کې ورکوي همدغه 100 روپو باندې خبر موږ د خپل د کور دغه کوو نو یعنې د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي ورته که نه 3000 مخکې 50 ورکولې اوس ولا 100 ورکوي یعنې پخوا 1.5 زره وی اوس 3000 کور د خپل دی زه دا شکر ده چې د کور هغه داسې هغې پورې سودا هغه کوي راوړې زه به خوراکۍ سره څو خبرې وکړم ښه په 3000 افغانۍ خورې تا څه شی کېږي مثلا ضرورت دی چې شی بیخي یو شی هم نه کېږي خو موږ به خپله ګزاره کوو ګینده هلک همسې ناجوړه دی نن مې وړی و جلالاباد ته دې خلکو هم 1000 روپۍ قرض کړي ما که بیا ستاسو ته موږ درکړو د هلک هم د سترګې کله څه کړی نن معاینات ته وړی و خو بیا دې ته کور ودانه هغه شخصي لا نور چې خبره هسپتال غوندې هغې له هم ویړلو هغې وله دوی موی بیه ولیکله او نور د هغې وله معاینات وله خوشې وکړلو خو دوی م راواغسته راوګینده جومات سیکټ کې پروت و چې سترګې هم سې مږلې کله به سرې شو کله به څنګه شو کله به څنګه شو نو وس مې نه لرله چې بولې مې ډاکټر له نو 100 روپو باندې ماښام کله راوړم 100 روپو کور ماښام کې څه شی راوړي په معمول ډول څه شی پخوئ ترکاري اوس مې نه دی وریجې راغوستې دي هغه چې پاکه یې که نه پاکه وریجې مې راغوستې دي دغلته یږده ورورکه یعنې غوښه او دا شیانونه خو هېڅ شی نشته نشته دی ګینه که موږ د هغه ماشومان نه پوښتنه وکړئ نه خوړنم چې تاسو څه شی خورئ څه شی نه خورئ یعنې 3000 افغانۍ واقعا سخته ده په هغې کې روغ رنځور هم شي جامه هم شي د 9 اولادونو دغه که یو بوټ هم ورته واخلې فکر کوم دغه 9 ماشومانو ته که یو جوړه بوټ هم واغوستل شي دغه 3000 افغانۍ ورته نه بس کېږي نه هغه هلک هم خوی له ګزار شوی خو هغه سوي نه هلته چې ولاړ دی هغه دې خوی ته ګزار شوی دې خپل خوی له ګزار شوی و او د صدامه کې پروت صدامې د خبر لا چوټي کلو کور کې پروت و بیا په خوله باندې ګونګې او 3 میاشتې ګونګې و په خوله باندې بیا وګړېدلو اوس هم سر دی خبره چې دا هډوکی سر نشته دی اوس هم سر دا ټوپونه واخېست راسه هلته هلته نه مې راغواړه خیر دی پوه شو خوراکۍ دغه مخ راوړلو دا یې د څو روپو راوړو 50 روپو دا چې 500 روپۍ وریجې راوړلې نو نور دغه پچې شو راوړي کاشکې موږ لږ وخت راغلی استاد 500 به بد شوی خوراکۍ موږ درته چای راوړی دی هره هیله کوه هره هیله کوه هغه وراره ته بېرته ویسه موږ چای راوړی 500 به ستا بل شي ته په کار شي صحیح دی زه ته ولاړ هغه اجل ورسوه بېرته ورته یو شی ورته یو چې بېرته یې ته هغې
او بیرته ورکړه 50 خو به تاسو په یو بل درد باندې دوا شي. خورکي د محمد یاسین په نوم یو ورور دا کومک تا ته رالیږلی. کور دې ودانې خبره خیله د خدای نور هم ورکړي، خیله نور هم ورکړي چې په غریبانان باندې سیزي او دومره کومک خلکو سره کوي. خدای دې ډېر او تېره ورکړي، خدای دې ودان لري. خوشحاله اوس، فقط دعاګانو کې یاد ساتئ. خدای پامان.